دوا زین دی پس د مرگ نه. قرآن کریم کې رب العالمین فرمایي چې کله د قیامت ورځ راشي او د بندگانو په منځ کې فیصله وشي، فریق فی الجنه و فریق فی السعیر، یو ډله به داسي چې هغه به جنت والی جنت ته بځي، او بل ډله به داسي چې هغه به د اور او د جهنم والی لګي. انسان چې مؤمن وي داغه د ټول ژوند حاصل داره چې هغه به داسې کارونه کوي چې الله به ما جنت ته څنګه نه نباسي، زه به جنت والا څنګه جوړ شمه، زه به د جنت داخلېدو والا څنګه جوړ شم. او دی به ټول عمر دا سوچ کوي چې زه به د جهنم نه څنګه بچ شمه، څه کارونه کول غواړي چې زه د جهنم نه بچ. او د الله نبی محمد صلی الله علیه وسلم دا صفات ویلي او امت ته دا سی خبره نشتا چې تاسو جنت ته نه نباسي او ما تاسو ته امر نه کړي. او د الله نبی د سیم فرمایلی دي دا سی خبره نشته چې تاسو د جهنم سبب جوړیږي او ما ته تاسو منع کړی نه وي. نو منګه تیر جمعه باندې د دې موضوع بیان کولو شاغت سدي دا سی کارونه چې موږ په جنت والا جوړ شو، هغه کوم اسباب دي، کم کارونه دي چې هغه باندې ما او تا د جنت والا جوړی ګلګ. د ټولو نه اول خو دې ذهن کې دا خبره کې خودل غواړي جنت دا د رب العالمین رحمت ته چې الله یې چاله ورکوي باز. او یو څوک هم جنت ته په خپل عمل نشي تللی لګ، بلکې جنت ته تلل به خالص ته رب العالمین رحمي باز. په صحیح حدیث کې راغلی دی نبی صلی الله علیه وسلم دسه فرمایلیو پتا سو کې یو څوک هم داسې نشتا چې هغه په خپل عمل باندې جنت ته لاړ شي، یو څوک هم داسې نه لګ. د جنت چې کم قیمت ته، د جنت چې کم یو مقام دی، هغه په دې داسې عمل باندې حاصلېدل ګران کار دی لګ. جنت ته چې ما او تاسو دا خالص د رب العالمین رحمی د الله رحمت وای بس. دا خبره چې رسول الله صحابه کرام توکلا صلی الله علیه وسلم صحابه او ته ویل یا رسول الله ولا انت تبهم جنت ته خپل عمل نشتله. د الله نبی پر فرمایلی ولا انا الا ايتغمدني الله برحمته، زم جنت ته نشم تللی خو ما چې رب العالمین په خپل رحمت کې پټ کړي نو بیا به زم جنت ته زما. دی خبره تلک سوچ وکا محمد رسول الله دومره اعمال کړی دي، دومره نیک اعمال دي چې تر قیامت پورې چې څومره نیک اعمال کیږي په دې کې حصہ چا ده د محمد صلی الله علیه وسلم. ولی ما او تا ته د نیک عمل هغه را خو درې هغه را ته بیان کړي. خود دې سره ذهن کې دا خبره کې دا چې د محمد صلی الله علیه وسلم عمل هم د دې لایق نه دی چې محمد رسول الله دې په دې وجه جنت ته لاړ شي، بلکې محمد رسول الله به د الله په رحم جنت ته ځي. نو ما او تا خو به یقینا دا خبره یاد ذهن کې کینا چې ما او تا به هم د الله رحم ته محتاج یو. الله دې ما او تا په ټولو داسې رحم وکړي چې موږ د جنت تلو والا جوړ شو. دویمه خبره جنت ته تللو ډیر شی وجې دي، ډیر شی اسباب، ظاهري اسباب. زه کوشش کوم ان شاء الله چې صرف هغه خبره هغه سوې ما چې کم په قران او په حدیث کې دي لګ چې الله ویلي او داغه پیغمبر ویلي چې د دې په وجه باندې تاسو جنت ته بځای لګ. د ټولو نه اولنۍ خبره هغه دا درونو جنت د پاره د ټولو نه اولنې سبب ایمان دې زما او ستا بس. کما او تا کې ایمان پکې وو، ایمان موتا بیا ان شاء الله تعالی جنت تزو. او الله دې موږ د بی ایمانۍ نه بچ کی. کم یو انسان چې بی ایمان او کداغه سره نیک اعمال ارسمر ډیر شي، خدا خبر یاد اوساته ایمان دسی او سرمایه ده، دسی او عمل ده، دسی او شی ده
چې ایمان دی او تب جنت تزي او که ایمان دی نو نعوذ بالله من ذالک بیا ګور دا خبر ذهن کې کېدوا چې دسی انسان د جنت د تلو والا نه دی بیا لګ د دې له وجه نه اوس د دې خبره ایمان لګه به دا خبره تشریح وکړو. ایمان خو قرآن نه داسې معلومیږي چې ایمان خو ډېر خلک دعوی کوي. لګ د مکې مشرکانو به ځان ته مؤمنان ویل او په دنیا کې که ته سوچو کې نن سبا هر یو څوک ځان ته مؤمن وایي، هر یو انسان داسې وایي زه مؤمن یم. لګ قرآن کې الله یو آیات ویلې دې ته لږ سوچ وکړه. الله سورة یوسف کې وایي وما یؤمن اکثرهم بالله الا وهم مشرکون. ډیر خلک په الله ایمانم لري خو بل ته بدبخت انسان داسې دی چې د ایمان سره شرک هم کوي. لګ داسې ایمان د جنت تلو والا سبب نه جوړیږي. داسې ایمان به په ځان کې پیدا کوي کم ایمان چې ما او تا ته قرآن ویلې دی، دسی ایمان په فزان کې پیدا کې کم ایمان چې ما او تا ته محمد رسول الله ویلې صلی الله علیه وسلم. چې هغه شان ایمان نه دا د جنت د تلو سبب نه، بلکې دا ډیر خلک په دنیا کې د ایمان دعوی کوي خو هغه ایمان د الله او د رسول د ایمان سره برابر نه دی. هغه چې څنګه ایمان وي د ټولو نه اول یو 3 آیاتونه لږ واوره چې الله چاته مؤمن وی. لګ په دې قرآن کې الله چاته مؤمن وی. لګ قرآن کریم کې یو ځای کې رب العالمین دسې وی سورة انفال وی مؤمنان چاته وی. الله وی انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. الله وی انما مؤمن خو صرف هغه چاته وی، مؤمنان خو صرف هغه خلک. کم خلک؟ مؤمن هغه سړی ته وا چې اذا ذکر الله وجلت قلوبهم، چې د رب العالمین نوم یاد شي د دې خلکو په دې زړونو کې یو یره پیدا شي. د سلک سوچ وکړه ته خپل رب داغه عظمت، داغه زور، داغه قهر، داغه جبر، داغه جباریت، داغه عزت دې پیژندلې دی چې مؤمن انسان چې الله یاد شي زړه ویریږي. یو خبره دویم الله وی وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ، چې کله مؤمن سړی ته د الله آیاتونه د قرآن آیاتونه بیانېږي زادتهم ایمانا، د دې خلکو ایمان زیاتېږي. او دریمه خبره الله وی مؤمنان څوک دي وعلى ربهم يتوکلون، په خپل رب باندې په هر څه ځان سپاري چې زما خو یو الله شته چې هغه ته به زه په هر څه کې ځان سپارم. اوس یو خبره واورئ، کله دا علما په خپل منځ کې اختلاف کوي، یو عالم وایي داسې ده، بل عالم وایي داسې ده. وروره زه درته هغه خبره نه کومه، زه درته هغه خبره کومه چې زما رب په دې قرآن کې ما او تا ته کړې ده چې الله وایي زه خو چاته مؤمن وامه، زما په نظر مؤمن څوک دی. په دې آیات کې وایي چې 3 صفتونه پکې وي چې د رب په یادېدلو سره زړه ریږي، چې آیاتونه د قرآن په لوستل کېږي ایمان یې زیاتېږي او په هر څه کې خاص په خپل رب باندې ځان سپاري. کله دې خبرو ته لږ ته سوچ وکړه ځان سره کښېنه چې آیا دا 3 وانه خبرې په تا کې څومره پکې دي. لږ علما په دې خبر باندې پوهېږي انما په عربی کې د حصر د پاره راځي. که د حصر د پاره دې کې نشي او د تاکید د پاره شي یا د کمال د پاره شي بیا یې د سمانه را چې الله په نسبت باندې پوره ایمان والا څوک دي چې دا د 3 صفاتونو والے بس دې ته پوره ایمان والا ویل. یو بل حدیث کې بل آیات کې الله د څه فرمایي
مؤمنان چاته وي سورة حامیم الف لام میم سجدہ الله وی انما يؤمنوا بآياتنا الذين اذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم. الله وی مؤمنان خو هغه خلکو ته وی چې د الله آیاتونو ته کله بیانېږي نو خروا سجدا رب العالمین ته په سجده پریوځي لګ او په سجده کې سوی وسبحوا بحمد ربهم په دې سجده کې سبحان ربي الاعلى سبحان الله وبحمده د رب العالمین تسبیح وي د رب العالمین حمد وي او دریم وهم لا يستكبرون د الله پنځ مؤمن هغه څوک دی چې کوم مؤمن کې تکبر نه د الله د آیاتونو د اورېدلو نه تکبر نه کوي د رب العالمین د آیاتونو ته همیشه لپاره عاجزي سوچ دی چې د رب العالمین هر آیات قبول کوم هر حکم قبول او رست الله وی مؤمن هغه چاته وی تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. الله وی مؤمنان هغه چاته وی تتجافى جنوبهم دا د دې ډېرې د بسترونه جداوي د شپې را پاسېدلې يدعون ربهم خپل رب ته دعا کوي د خپل رب نه یریږي د خپل رب نه تمه کوي او الله چې ول څور کړی وي دا د الله په لار کې لګي دې ته مؤمن وایل. دا یو ټکی چره ځان له تفصیل ته محتاج لري ځان له تشریح د درس او تفسیر په وخت کې علما د هر یو تفسیر کوي خو دومره واوره چې قران د سوي چې مؤمن په قران د الله په آیاتونو باندې مؤمن چې ته پیژنې دا صفاتونو والا به دې ته مؤمن ویل. دریم آیات واوره الله په قران کې فرمایي باندې چین رال د باندې څخه خلکو منافقانو د الله نبی ته ویلې منګم مؤمنان یو زکه دا دعوه نه دا دعوه زم مؤمنه ما د خوار سره کوي باندې چین رال نبی صلی الله علیه وسلم ته وایي قالت الاعراب آمنا باندې چین ویل منګم ایمان راوړې الله ته وایي قل زمان نبی ته وا لم تؤمنوا تاسو ایمان نه دی راوړې اسی په دې خبره باندې دی دعوه کولو باندې سره نه مؤمن کېږي چې معظم مؤمنه مرګ لا تر وسه پورې ایمان زلته نه نه ته ته دعوه د ایمان کې اوس ایمان والا به وای څوک چاته الله په دقه آیات کې تفسیر وستوي انما المؤمنون الذين مؤمنان خو الله وای اخر کوتوي کم آمنوا بالله ورسوله اغا خلقو تا مؤمن وا چې څوک الله مني څوک رسول مني او الله رسول پسوي وجاهدوا باموالهم وانفسهم دغه مخکوي ثم لم يرتابوا بيد دیو شک نه د الله په بارکه د الله د رسولانو په بارکه جهاد کوي په مالونو او په نفسونو باندې چې دا صفاتونه په چا کې رال اولئک هم الصادقون. دا خبر یاد اوساته دی خلکو ته رښتیا وای چې دا رښتیا مؤمنان دي. ځکه کله ذهن کې رسی وایم زوام چې زما مسلمان رو یا زما مؤمن رو او خور چې هغه خدای درې آیاتونه همیشه پر پرېسل کې یاد ساتي چې ځان سره خپل د آیاتونو سره ځان تلی چې ته مؤمن یې او کنه لګا. ځکه دا خو رب العالمین کلام دی زمونږ عقیده دادا زمونږ ایمان داده چې رب العالمین په دې کلام کې دروغ نه دی ویلي. رب العالمین چې څه خبرې کړي والله هغه ټول رښتیا کړي او زما رب وایي زه چې کوم خبر وکم ومن اصدق من الله قیلا زه چې خبره وکړم زما په شان رښتیا خبرې بل څوک نشي کولای.